I welcome you all from the core of my heart to our free online English course. Today in this tutorial, in this video, you are going to learn modal words, which is very important, which is crucial for speaking English. یعنی یو ځل بیا نن موږ په دې ویډیو کې سم ماډل وربز د کو کوم چې ډېر امپورټنت دي کوم چې ډېر اهمیت لري د انګلیش ویلو لپاره خو که چېرته تاسو انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او بله خبره کومه چې ډېره امپورټنت ده کومه چې ډېره اهم ده که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ځای کې کنفیوز یئ یعنی په یو ځای کې تاسو ته مشکلات وي فار ایگزامپل په ماډل وربز کې کنفیوز یئ په ایکټیو وایس پیسیو وایس کې کنفیوز یئ په ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ کې کنفیوز یئ پارټس اف سپیچ کې کنفیوز یئ لا په 12 ټینسز کې کنفیوز یئ نو تاسو بالکل هم په دې پیج باندې زموږ نه د یو کمنټ په ذریعه باندې کوېسچن کولی شئ کوم چې تاسو د انګلیش د زده کړې خپل پیج دی او موږ به 100% کوشش کوو چې تاسو له جواب درکو یعنی تاسو دا مشکلات د جرل نه ختم کو نو زو ټاپک طرف ته لیټس کیک اپ د لیسن should 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 اول خو د دې صحیح پرونانسیشن یاد کړئ ځکه زیاتره خلک دې ته شولډ وایي should should خدا شولډ نه دی د دې صحیح پرونانسیشن دی should خدا اوس موږ ولې زده کوو او کله چې زده م کو نو بیا دا موږ د څه دپاره استعمالو نو په یاد ساتئ should موږ د دوو خبرو دپاره استعمالو کله چې چاته ایډوایز کوو یعنی نصیحت کوو او په دویم نمبر دا استعمالي کله چې موږ چاله مشوره ورکو مشورې ته ویل کېږي ایډوایز او نصیحت ته ویل کېږي ایډوایز خو اوس داسې قسم له جملې به موږ وایو څنګه که چېرته په سپیکینګ کې داسې قسم له جملو ته زموږ ضرورت راشي نو بیا به دا وایو څنګه لا که چېرته موږ له په یو پیپر کې په یو ایسې کې په یو ټیسټ کې راشي نو دا به موږ لیکو څنګه فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او سینټنس داسې دی هغې لمونځ کول پکار دي یعنی ستاسو څه ملګري دي او هغې لمونځ نه کوي او زه تاته وایم چې یاره هغې لمونځ کول پکار دي نو کله چې دا سینټنس د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم هغې لمونځ کول پکار دي نو د دې لپاره یو شارټ غونتی سټرکچر دی د ټول ناول به سبجیکټ ولګې یعنی څوک چې کار کوي او په دویم نمبر به شوډ ولګې خو په یاد ساتئ که چېرته د شوډ په ځای باندې ته آر ټو ولګې نو هم ټیک ده د شوډ او د آر ټو یو مطلب دی یعنی که ته شوډ ولګې هم ټیک ده که آر ټو ولګې هم ټیک ده او په دریم نمبر به د ورب فرسټ فارم ولګې یعنی د هر ورب څلور فارمونه دي فرسټ فارم سیکنډ فارم تھرډ فارم او فورث فارم نو دلته به ته په دریم نمبر د ورب فرسټ فارم ولګې او په اخره کې به ابجیکټ ولګې یعنی هغه څه په څه چې کار کېږي نو اوس دا جمله چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم هغې لمونځ کول پکار دی نو ټول ناول سبجیکټ او سبجیکټ هغه چاته ویل کېږي څوک چې په جمله کې کار کوي نو په دې کې چا لمونځ کول پکار دي هغې لمونځ کول پکار دي او د هغې دپاره استعمالیږي دی نو زه به دی ولګوم په دویم نمبر فارموله وایي شوډ ولګو نو دلته به زه شوډ ولګوم او په دریم نمبر وایي د ورب فرسټ فارم ولګو او ورب ویل کېږي په جمله کې چې څه کار کېږي نو په دې جمله کې څه کار کېږي په دې جمله کې مونځ کول کېږي او مونځ کولو ته ویل کېږي آفر او په اخره کې ابجیکټ یعنی هغه څه په څه چې کار کېږي نو په دې جمله کې په مونځ کار کېږي او مونځ ته ویل کېږي پریر نو زه به پریر ولګوم او سینټنس دا شو دی شوډ آفر د پریر او مطلب یې دا شو چې هغې لمونځ کول پکار دي خو که د دې شوډ په ځای باندې دلته زه آر ټو ولګوم نو هم ټیک دی فار ایگزامپل که زه ووایم دی آر ټو آفر د پریر یعنی هغې لمونځ کول پکار دی دواړو یو مطلب دی هېڅ څه فرق یې نشته اخري ایگزامپل فار ایگزامپل ستاسو یو ملګری وي او د هغه په سر امتحان را روان وي یعنی امتحان یې نږدې وي او تاسو هغه ته ویل غواړئ چې تاله محنت پکار دی یوازې امتحان نه ستاسو یو ملګری پلیر جوړېدل غواړي د کرکټ پلیر جوړېدل غواړي د فوټبال پلیر جوړېدل غواړي یا یو بل څه کار کول غواړي خو چې تاسو صرف او صرف هغه ته دا ویل غواړئ چې تاله سخت محنت پکار دی یعنی هغه له یو مشوره ورکړئ یو نصیحت ورته کړئ چې تاله سخت محنت پکار دی نو کله چې دا سینټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم تاله سخت محنت پکار دی نو د ټول ناول سبجیکټ چاله سخت محنت پکار دی تاله سخت محنت پکار دی او ستا دپاره استعمالیږي یو په دویم نمبر شوډ یا آر ټو نو دلته به زه شوډ ولګوم یو شوډ او په اخره کې ورک hard او سینټنس دا شو you should work hard یعنی تاله سخت محنت پکار دی کله دې په ځای زه ووایم you ought to work hard نو بیا هم یو مطلب دی یعنی تاله سخت محنت پکار دی خو په should او په ought to کې معمولی شان فرق دی خو تاسو بالکل فکر مه کوئ په دې ویډیو کې د تخیم هیڅ پکې هم نشته بالکل آسان دی د دې ویډیو د کتلو نه بعد بس تاسو بالکل کانسیپټ کلیر شي چې په should او په ought to کې څه فرق دی
اوس د should یا د are to negative sentences او negative sentences ویل کېږي منفي جملو ته او د منفي جملو مطلب دا دی چې په هغې کې یو کار نه کېږي یعنې موږ به داسې چاته څنګه وایو چې تاله دروغ ویل نه دی پکار تاله دوکه کول نه دی پکار تاله وخت ضایع کول نه دی پکار وغیره وغیره او دې ته ویل کېږي negative sentences فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس دی موږ له دروغ ویل نه دی پکار نو کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم یعنی دا جمله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو صرف او صرف د should نه بعد یا د are to نه بعد به مونږ not ولګو او باقي هم هغه د positive sentences structure دی یا فارموله ده خو صرف او صرف مونږ به د should نه بعد not ولګو او که are to استعمالو نو بیا به د are to نه بعد not ولګو نو کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم مونږ له دروغ ویل نه دی پکار د ټول ناول سبجیکټ یعنی چاله دروغ ویل نه دی پکار مونږ له دروغ ویل نه دی پکار او زمونږ دپاره استعمالیږي وي په دویم نمبر فارموله وایي should not ولګو یا ought to not ولګو نو دلته به زه should not ولګوم که should not لګې هم ټیک ده که ought to not لګې هم ټیک ده we should not او په دریم نمبر د ور فرست پام او دروغ ویلو ته ویل کېږي tell we should not tell او په اخره کې object یعنی هغه څه پس چې کار کېږي نو په دې جمله کې به څه کار کېږي په دروغ کار کېږي او دروغ ته ویل کېږي lie او سنټنس دا شو we should not tell a lie او مطلب دا شو چې موږ له دروغ ویل نه دی پکار خو که چېرته زه د دې په ځای ویم we ought to not tell a lie نو بیا هم دغه مطلب دی چې موږ له دروغ ویل نه دی پکار بل اگزامپل تاله وخت ضایع کول نه دی پکار یعنی ته چاله مشوره ورکې او هغه ته دا وایې چې تاله وخت ضایع کول نه دی پکار نو کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم تاله وخت ضایع کول نه دی پکار نو د ټول ناول سبجیکټ یعنی څوک چې کار کوي او په دې جمله کې څوک کار کوي ته کار کوي او ستا دپاره استعمالیږي یو په دویم نمبر should not یا ought to not نو دلته به زه ought to not ولګوم یا به should not ولګوم دواړه ټیک دي you should not او په دریم نمبر ورب نو په دې کې څه کار کېږي وخت ضایع کول پکې کېږي او وخت ضایع کولو ته ویل کېږي waste the time او سنټنس دا شو you should not waste the time او مطلب دا شو چې تاله وخت ضایع کول نه دی پکار you should not waste the time او کله دې په ځای ته ووایې you ought to not waste the time نو بیا هم دغه مطلب شو چې تاله وخت ضایع کول نه دی پکار او اوس د دې ټینس interrogative sentences او interrogative sentences هغه جملو ته ویل کېږي چې په هغې کې مونږ سوال کوو یعنی پوښتنه پکې کوو آیا ما لمونځ کول پکار دی آیا هغې له سخت محنت کول پکار دی وغیره وغیره نو دې ته ویل کېږي interrogative sentences او د interrogative sentences د جوړولو دپاره صرف او صرف د سبجیکټ نه دې غاړې ته به should راوړی او باقي هم هغه فارموله ده د positive sentences فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس دی آیا مال رښتیا ویل پکار دی یعنی زه ستانه تپوس کوم آیا مال رښتیا ویل پکار دی نو کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو ټول ناول فارموله وایي should ولګو نو زه به دلته should ولګوم په دویم نمبر وایي سبجیکټ ولګو یعنی هغه څوک چې کار کوي نو په دې کې چا له رښتیا ویل پکار دی ما له رښتیا ویل پکار دی او زما لپاره استعمالیږي I should I او په دریم نمبر speak truth او د speak truth مطلب دا دی رښتیا ویل او سنټنس داسې شو should I speak truth او مطلب دا شي یعنی ما رښتیا ویل پکار دی خو په یاد ساتئ د دې should I speak په ځای باندې تاسو دا نشئ ویلی ought to I speak truth بل اگزامپل فار ایگزامپل ته زما نه تپوس وکړې آیا ما له سخت محنت پکار دی کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم آیا ما له سخت محنت پکار دی نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي should I work hard یعنی آیا مالا سخت محنت پکار دی خو ته بیا داسې نشي ویلی ought to I work hard دا بالکل غلط دی ought to صرف او صرف په positive sentences او په negative sentences کې ته استعمالولی شي خو په interrogative sentences کې ته بیا ought to نشي استعمالولی بیا به ته دلته should استعمالی نو صرف او صرف د ought to او د should هم دغه فرق دی نور باقي د should او د ought to یو مطلب دی